اطلاع شوله چې داسې چل شوی دی داسې خبره ده یا سوال دا دی چې دوی وایي چې د جادوګرانو ته څنګه معلومه شوه چې جنت ته او دوزخ ته موږ ایمان راوړو او دا بیا څنګه کیږي او دې ته ولې دا معلومه شوه کم ځنه معلومه شوه نو دا داسې په یو ځل کې دا خبره نه وشوي چې اچانک جادوګران چرته خوب نه راپاسېدل او دلته مقابله وه او دین هم نو خبر چې موسی علیه السلام څوک دی او فرعون څوک دی دا ټول نه دی خبرو دا مقابله وي دا یو بل حتی کې چې د فرعونیانو په کورونو کې او د دې په ماشومانو کو پورې لکه څنګه چې زمونږ په دې حالاتو کې دومره غونډه خبره د صدر په مجلس کې نه وي شي زمونږ ماشومان غینه خبر شي چې حالات داسې دي نو دیو جن او ټول دینه خبر وو د موسی علی السلام دعوت ورته ملاو او داسې چاته الله تعالی اډو سزا ورکړي نه چې الله تعالی هغه مخکینه خبر کړي نه چې الله تعالی مخکینه خبر کړي نه نو دا ټولې خبرې دوی ته شوي دا ټولې دوی ته شوي جناتو باغونه عدن د همیشه تجری چې روان بوي من تحتها الانهار دا غلاندې نهرونه خالدین همیشه بوي فيها باغی کې وذالک او دا جزاء بدل د من د اغچا تسکا چې هغه پاک شوی دی او دلته دا خبره د جنت او د دوزخ دا د جادوګرو خبره دي چې پوری ختم شوله کم ځای پوری چې دا خبره د دې وکړه چې ستا خودمره وخت او دا نور خبره مونږ د پاره دی یعنی تا سزا مونږ ته دنیا پر راکول شي او تا باقی نه بلکې د الله د حکم او یاد الله تعالی سزا او جزاء دا همیشه پاتې کېدل شي ولقد وبداک سرا او حینم غوهی وکړه الی موسی علیہ السلام ته اندا چې اسره تشبیه بوزا بعباد خپل بندگان زما فضرب بس بیا اوها لهم دویتا یعنی جوړ کا دویتا طریقا لارا فی البحر بدریاب کې فضرب لفظ منا وحل دی چونکه غلار جوړولو د همسا سره او همسا د لپاره وحلو حکم نو دی وجنه الله تعالی لفظ دغه استعمال کړی دی فی البحر بدریاب کې یبسا وچا یبس یا مکه تیر شوی هم دی یابس دا ویل کیږي هغه خشکی ته چې د هغه د لوندوالي اثر هم پکې نه وي حالانکه ټول عمر اوبتوي شوی دي تیرې شوی دي او دا وچه شي چې کړي دې پکې نه وي دا څه وچه چې دا د خټو د وجنه د خلکو ته تکلیف جوړ نشي لا تخافو ما يريغا درکن دراګریدونا ولا تخشا او نور يرهم مکوا ایت په خپل کې یرا جوړ نه کی او ما يريغا فاتبعهم بصر پسې شدوی پسې فرعون بجنوده سره د خپل لخرا فغشيهم بس اغوي پټکل ان راغلو باغوي باندې من اليم د دریاب کې راګیر شول ما هغه غشيهم چې پټکل اغوي واضل او گمراه کړو فرعون قومه خپل قوم وما هدا او دوی ته هدایت نو کړي ان فرعون د خپل قوم لپاره د هدایت باعث نو بلکې قوم د لپاره د گمراهی باعث شو د هلاکت باعث شو او چې ارچا داسې سربراهانی چې هغه متکبر او جبار وي هغه قوم د لپاره د خیر باعث نه د شر باعث وي یا بنی اسرائیل قد بتحقیق سرا انجیناکم نجات درکړه د تاسو ته من عدوکم تاسو د دشمننا وواعدناکم او موږ وعده کړی و تاسو سره جانب طور الایمنا په طرف د اغغر خي طرف ونزلنا او موږ نازل کړی و علیکم پتا سبحانه المن من والسلوى او سلوى سوره بقره کې ذکر شوی کلو خوري یعنی موږ تاسو ته ویلي و چې خوراک کوي من طیبات د پاکو شیزونو ما د هغه پاکونه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته ولا تطغوا او تاسو تیریږئ ما تاسو اضافه مکوي زیاته مکوي فيه پدې کې فیحل کني شیب راکوز بشي علیکم پتا سبحانه غضبی غصه زما یعنی رابشی مطلب ده ثابت بشي پتا سبحانه ثابت بشي دا سبحانه ومن يحلل او هغه چاچی راشي علی باغ باندې ان چا باندې چې ثابت شي غضبی غصه زما فقط پتا کی سرا هوا هغه تباشو واني بشکز لغفار ډیر بخنه کون کما لمن هغه چا د پاره تاب چې توبې وکړه توبې وستا وامن او ایمان راوړ او عمل وکړ صالحا نیک ثم اهتدى او بیا بسملار شو وما اعجلك او تشي تندی سره راوستي موسی علیہ السلام تعالی فرمای موسی علیہ السلام سره د قوم لیډرانو د روانو کوه تورتا او الله تعالی سره وعده وا جلد بزو او د الله تعالی دوی سره خبرو کیو دغه دوی ورته ویلی د خبره مخکې تفصیل بیان شوی چې و اویا کسان د خپل قوم نه راخوخه نو موسی علیہ السلام لاړو نو موسی علیہ السلام سره د الله تعالی د خبرو کولو یا د خپل وعده ته دتلو جلدی وا
نو دا قوم روان دي خو موسی عليه السلام تیز لاړو د دینه مخکې ورسېدو نو چې مخکې ورسېدو اوس الله دې تپوس کوي وما اعجلک تشي په توندی راوستي ته بیړه وکړه تا یعنی تشي مجبور کې ته په بیړه کولو باندې عن قومک د خپل قومنا یا موسی قال ولي موسی عليه السلام هم اغوي اولا يوم دغدي على اثري زما قدم پسې یعنی ما پسې ورستورا روان دي دغدي نشدي دي روان دي وعجلت اما بیړه وکړه الیک استا طرف ته ربي ای زما رب لترضى چې ته خوشاله شي دا د پاره می بیړه وکړه تا سره می مینه وزکب هغه نه رامخ کی شوما قال ولي الله تعالی فإنا بس بشکمغا قد پتاکیک سرا فتنا ازمائش کی واچولو قومک قوم دستا من بعد کورس دستا دراتلونا واضلهم او اغوی گمراه کل السامری سامری فرجع اغه پورې کیسه الله تعالی دلته اشاره وکړه او دا کیسه مخکې تیر شوې ده چې هغه تسخیر جوړ کړو هغه سامری فرجع بیا واپس شو موسی علیہ السلام الی قوم خپل قوم ته غضبانا په غصه کې اسفا چې ارسوس کو یا غصه ډکو د غسینا غضبان ډیر غصه مبالغه صيغه ده قال اول موسی علیہ السلام یا قوم یا زما قوم الم یعدکم آیا وعده نو کړی تاسو سره ربکم رب دستاسو وعدا حسنا وعده خستا چې تاسو ته جنت درکما اجر بدر کما موسی علیہ السلام براشي کتاب ورکما او احکامات بوي افطال آیا بس اقدش ولا علیکم بتاسو باندې العهد اغوادا ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ان دا چې یحل راشي علیکم بتاسو باندې غضب غضب من ربکم تاسو در طرفنا فاخلفتم یا تاسو خلاف وکړو موعدی زما د وعده قالوا دی اولی ما اخلفنا منگا خلاف نو کڑے موعدہ کا استاد وعدی بملکنا پخپل اختیار باندی ولیکن او لیکن پمنگا باندی حملنا آچولی شویو بارکڑی شویو اوزارن بوج من زینتی د زینت القوم زینت مراد دلتا کالی دی کالی پسول سنا یا اغوا قیمت کی زمانوں کے بعد سپینو ضرور زیاد اغا سامان بو فقذفناها نمنگا واچول اغا فكذلك هم دغرنگی القا واچول السامری و سامری پیش کو سامری جوڑ کو سامری دوی سرا کالیو دا اغه باره کې دو درې روایت دي او درې وړه صحیح کېدل شي او د درې وړو په خلاف باندې بعض مفسرینو د یو بل رائے باره کې اختلاف هم کړی دی لکه مثلا یو رائے داوا چې دا د موسی علی السلام چې کله شپې راوته او د قوم بنی اسرائیل نو د عمالقه او د فرعونانو نه د قوم له خپل اصغر واغستي سونی او سپین زر وغیرہ چې لګ مون تراکې مونږه کورونو کې پروګرام دی وغیرہ او بیا سحر خودي شپې تلل نو دغه طریقې سره هغه کالی دی وړل نو دا خبره د هغه قوم سره چې د پیغمبر په حکم کې رواني او پیغمبر په خپل ور سره وي نو دی وجنه دا خبره ډیره زیاته عقل ته لګيږي نه نو دی وجنه مفسرین هم د دې خبرې لکه اکثر متفسرینو کې دا لیکل دي خاص کر زمونږ په دې رستونی تفسیرونو کې چې دا د فرعون د قوم هغه کالیو یو خبره دا و دویمه دا و چې کله هغه هلاک شول هغه تباہ شول نو دا هغه سامانونه چلته پات شول یا هغه چې کله هلاک شول نو سیډونو ته راوېستل او دا هغه غنیمت چې کم پات شو نو د غنیمت په صورت کې هغه شیونه دی راوغستل سونه یا سپین زر یا څنګه چې بادشاہانو سره وی هغه شیونه وغیرہ هغه دی راوغستل دا خبرم کې دل ممکنه ده چې دا وی یا د دې هغه خپل سامانو چې د دې وس مطابق الګ ډیر وغیرہ خو څنګه سفر وګدو نو دې لپاره هغه لک شیم په دې باندې پیټه شوی او درون شوی نو دا درې وړو راي اما تاسو ته ویل مفسرینو بیان کړی دي او درې وړو باندې کې هغه سره دلایل هم دي خبر هغه کالی چې دوی سره وو نو بیا چلو شو فاخرج بیا جوړ کړلو لهم دوی د پاره عجلن یوسخه جسدن چې یو جسمو له چې هغه د پاره خارون आवाज او هغه به आवाज کو او دا به د هوا ته بیونیو نو هوا به پکې راغه نو با आवाज وکاو بس بده باندې دوی کو چې دا خدای او زمون ګولم داسې قبر ته هغه ته پروتي وي دا خدای او حال دا چې ټول خدمت هم دوی کوي هغه باوجود هم دغه رنګي فقالوا بس دوی اولی هاذا چې دغه الہکم استاسو الہ دی و الہ موسی او دا الہ د موسی علی السلام دی فنسیا هغه هر کړه دی دا خدای موسی علی السلام خطا شوی دی هغه بل خاطر دی اصل خدای چې کوم دی هغه دا دی افلا يرون آیا دوی نه قتل الله يرجعوا چې نو واپس کوي الیهم دوی ته قولا وینا چې دوی